ملا یعقوب مجاهد د عصري علومو مخالف نه یو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو معاینات د فارغانو یوې غونډې ته ویلي طالبان د عصري زده کړو مخالف نه دي او د افغانستان دښمنانو پراخ تبلیغات پیل کړي چې د طالبانو او د عصري علومو د زده کوونکو ترمنځ بې اتفاقي او بې باوري رامنځته کړي. نوموړي وویل څو لسیزې وړاندې هم دغه ډول تبلیغات کېدل او هغه خلک په خپلو اهدافو کې بریالي شوي هم وو، خو اوس باید ټول دیني او عصري زده کړې وکړي او د دښمن د تبلیغاتو بریالي کېدو اجازه ورنه کړي. ملت په دیني او عصري دواړو برخو کې زده کړو ته اړتیا لري. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.